سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د بشري نړیوال سازمان له جرمني څخه د افغانانو د یوې ډلې د اخراج په غبرګون کې ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د بشري حقونو دغه سازمان غیر قانوني اعدامونو، جبري ورکېدل، شکنجو او د نجونو او ښځو د سیستماتیک محکومیت ته په اشارې سره ویلي دي هیڅوک باید افغانستان ته وانستول سي. جرمني تېره ورځ په یوه نا اعلان شوي اقدام کې 28 افغانان چې د بېلابېلو جرمونو محکوم شوي وو افغانستان ته استولي دي. د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکي بسم الله تابان وایي طالبانو دغه کسان د کورنیو چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې عمومي ریاست ته سپارلي دي او هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي. بلې خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د 11 اکتوبر د قامي عدالت یا جرګې په لړ کې نن په پېښور های کورټ بار اسوسییشن پښتونخوا بار کونسل وکیلانو سره لیدلي دي او د 11 اکتوبر د قامي عدالت یا جرګې دعوت یې ورکړی ده. همداراز د ملګرو ملتونو بشري حقونو کارپوهان وایي طالبان یو ځل بیا 90 کلونو سختو تګلارو پلي کولو ته ګرځېدلي دي. دغې ډلې په نړیواله ټولنه غږ کړی ده چې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره همغږي تګلاره ولري او خبرداری ورکړې ده چې له ورته تګلارې پرته له طالبانو سره تعامل به هغوی ته د نورو بې مسؤلیته تګلارو د پلي کېدو جرأت ورکړي. ملګرو ملتونو همداراز هم ویلي دي د طالبانو د بایکاټ باوجود په افغانستان کې د بشري حقونو او برابرۍ لپاره کار کوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.